حنظله رضی الله عنه د دغه سره ملاو شو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره. هغه ورته ویل حنظله څنګه یې؟ یره یو منافق شوی یم. هغه ورته ویل څنګه منافق یې؟ وی ګوره موږ د پیغمبر سره ناست یو او د آخرت او د دین او د ایمان خبرې کېږي، زموږ ایمانونه څنګه کوي؟ بیا چې کور ته راشو دې بچو سره او خپلوانو سره داسې مصروف شو، ده ته دا منافقت ښکاري. الله دې په رحم وکړي، زموږ دې زمانې ته راغلی وی چې ده لیدلی وی چې موږ څنګه مصروفه یو. یعنې هغه د معمولي د بچو سره د ده د مصروفه کېده او د دنیا کې مصروفه کېده، د هغه ته منافقت ښکاري. نه هغه ورته نه، دا منافقت نه دی. ابوبکر صدیق ورته او خبره د هغه برابر وه، خو د هغه دا یو ایمان و، د هغه د ایمان یو مرتبه و چې هغه ته دا منافقت ښکاري. نو بیا د رسول وسلم خواله فیصلې له ورغلو. نو هغه ورته وویې حنظله ته وی دا کله دا او کله دغه، یعنې دینداري به هم کې دنیا به هم کې. کله به دینداري کې، کله به دنیا کې، کله به دینداري کې، کله به دنیا کې. ستا طریقه کار به دقه شان روان وي.